د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار اړوند هغه سړکونه د بیا رغولو په حال کې دي چې د غیر معیاري جوړېدو له امله تخریب شوي وو. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د سږ کال لپاره د یادو سړکونو د بیا رغولو په موخه 9 میلیونه افغانۍ هزینه ورته په نظر کې نیول شوې ده. یاد مسؤلین زیاتوي که چیرې دغه تخریب شوي سړکونه جوړ نشي نو د روغو سړکونو لپاره به یې زیان ورسیږي. که چیرې هغه کوم ځایونه چې تخریب شوي په هغو باندې کار ونه شي او بیا د سره مثال ورنه رغول شي بیا رغونه یې ونه شي نو دغه ټول سړک خرابوي تخریبوي. نو نه تنها په دو برخه کې انشاءالله موږ په راتلونکي کال کې کوشش کوو هڅه کوو چې مثال د کانالیزاسیون په برخه کې چې متاسفانه ډېرې ستونزې موږ لرو پخوا داسې کار نه دی شوی. مثال درې ولې چې هم قیم 70 سانتي دی او عرض هم 70 سانتي دی هغه بیرته په یوه یوه لکه چې د هغو عرضه هم قیم 70 سانتي دی سره یوځای شوي دي. نو موږ کوشش کوو چې په هره برخه کې هغه په مطابق د خپل پلان او بودیجې مخکې لاړ شو او انشاءالله په راتلونکي کال کې به نور داغګیرۍ ونیسو ځکه چې تاسو ته معلومیږي چې سړکونه د مزار شریف کار غټ کار دی اوله درجه هغه د ولایت دی د مزار شریف کار دغه روان کال چې دی د خو ما اشاره وکړه چې 9 میلیون افغانۍ موږ ځانګړې کړي دي د داغګیرۍ دپاره. د مزار شریف ښاروالۍ په ډیری پراختیایي پروژو کې هغه هیوادوال پر کار بوخت دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي. دغه کارګران خوښي څرګندوي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده او له نورو ځوانانو غواړي ترڅو د هیواد دننه د کار کولو ویاړ خپل کړي. احساس بیخی خوشحالی است برای ما که ما که کم یا زیاد کار میکنیم شبانه در خانه خود که میریم پیش اولاد خود میباشیم بیخی برای ما یک پادشاهی است از کشورهای مردم کده چون خود بازم ما کوشش میکنیم که کار کنیم همین تو وطن ما جور شود و مسئولین بزرگوارایی که هستن یا یک کار فراهم بکنه که با مردم به امید یک کار بار غریبی پیش بیاید که مردم از این رفت آمد خارج که چه رقم مشکلات است از این مردم خلاص شوند. خوشحال هستم از اینکه آبادی وطن است. ما دم ساحه مزار شریف در چند جا نقاط شهر مزار شریف کار جریان دارد. فعلا هم ما خوشحال هستیم از اینکه یک لقمه نان حلال برای ما همینجا مهیا میشه و بسیار خوشحال هستیم. پیام ما برای جوانان این است که کوشش بکنه که در همین مملکت در کشور خود ما هر کاری بکنه بهتر از کشورهای مردم هستند. واقعا در اینجا هر کاری میکنه یک لقمه نان حلال که در این وطن در میاره آبادی وطن هم است. هزار بار شکرم است. واقعا جای افتخار است برای ما. بل لور ته بیا د مزار شریف ښار اوسیدونکي او موټروانان چې هره ورځ پر دغو سړکونو تګ راتګ کوي د مزار شریف ښاروالۍ د یادو اقداماتو ستاینه کوي او دغه راز له نورو هیوادوالو هیله لري ترڅو د ښار په پاک ساتلو کې د ښاروالۍ سره همکار اوسیږي. از رئیس شهرواری از کسایی که سرک جور میکنه ما بسیار زیاد خوش هستیم. چند وقت پیش که سرکای ما بسیار خراب بود ما در راه اگر در 20 دقیقه میرفتیم در نیم ساعت رفتن نمیشد. حالی که سرکای ما الحمدلله جور است ما در ظرف 5 دقیقه یک جای میرسیم. ما راه چرا راحت نیستیم. ما بسیار زیاد خوش هستیم که سرک ما هر روز جور شده میره. هر کوچه و پس کوچه پیش کوچه جوی هر جای شهرواری پاک میکنه اما از مردم هم خواهش میکنیم که کثافاتش در جوی نپرته. یک بوتل دستش میباشه رکشا بگیم بیرون نپرته میگه ترش سرک از پدر خونه است. این ما شرم است ما که ما یک کثافات میگیریم قرار در یک جوی میندازیم یک بوتل میگیریم در یک جای خلاص میکنیم. ما از مردم هم خواهش میکنیم با شهرواری همکار باشه. شهرواری تنها نمیتونه که تمام کثافات جمع کنه. خود ما باید کوشش کنیم. دا خو اوس خو سرکونه تنګ دي فلحال ګیروبار دی چې دا اوس ازادیږي انشاءالله د خراب ځایونه هم ته اوس یې جوړیږي د ښار ګیروبار هم ختمیږي او بې نظمي هم ختمیږي او ښه صحیح سهولت باندې هر هیوادار کولی شي چې د سړک نه آزاد تیر شي. د مزار شریف ښاروالۍ چې ورځ تر بلې خپل فعالیتونه ګړندي کوي د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر کال په پرتله 22% د پراختیایي پروژو پر تطبیق کې زیاتوالی راغلی دی چې دا به د ښار په بېلابېلو برخو کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي. ضابط خان انځور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.